د پاکستان سره د جګړې وروستي جزیات او د تلفاتو شمیر اعلان شو. د افغانستان لپاره سوداګریزه برخه کې هم ښه خبرونه را روان دي. سلام، ستړي مه شئ. د پښتون نیوز چینل لیدونکو وخت مو په خیر. پام وکړئ د دې مهال تازه خو ډیر زیات مهم خبر ته. د اسلامي امارت حکومت پاکستان او افغانستان ته د جګړې اوښتی زیان اعلان کړ. د اسلامي امارت حکومت وایي له پاکستان سره د یوې اوږدې جګړې ته چمتو دی. د اسلامي امارت د حکومت مرستیال ویان کابل کې یوې خبري ناستې کې روانو ډیپلوماتیکو هڅو ته اشاره وکړه، خو ویل دوی په دفاعي جګړه بوخت دي او تر هغه به ورته دوام ورکوي چې په وینا یې د پاکستان ترای روان وي. په همدې حال کې د دفاع وزارت ویان عنایت الله خرزامي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د پاکستان ګڼې پوستې نیولې او یو شمېر بریدګر او کشفي ډرونونه یې هم غورځولي دي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازی یوناما د روانې شخړې ناوړو بشري پایلو ته په پام پر دواړو غاړو د جګړې د ودرولو غږ کړی.